بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. موږ نن غواړو چې د پښتو لیکنو په عملي بیلګو در سره تم شو. موږ ځینې شیان لیکو، البته زموږ د ګړنۍ ژبه او لیکنۍ ژبه سره توپیر لري. کوشش باید موږ دا وکړو چې هغه څه شی چې څنګه یې لولو هماغسې یې ولیکو. چې څنګه یې لولو او هماغسې یې ولیکو نو ښایي ستونزه نه وي. که ډېر تشبث پکې وکړو نو موږ د ولس هغه امانت چې موږ ته سپارلی دی ښایي هغه امانت سم سرته ونه رسوو. مثلا یوه جمله داسې ده چې خوشحال له نیرنګونو څخه خلک داسې اګاه کوي. که همدغه جمله لږه روانه کړو او د خپل ګړدود په پام کې نیولو سره یې ولیکو نو شاید موږ ته لږه اسانه وي. مثلا خوشحال پر انساني نیرنګونو خلک داسې پوهوي. لږه جمله زموږ اسانه شوه. یو خو دا دی چې اګاه کول پوهول دي. موږ سره د دې چې د اګاه کولو لفظ لرو په خپله ژبه کې کاروو یا اما د اګاه کولو نه هدف پوهول دي، نو پوهول زموږ ډېر خپل دي. بل کوشش باید موږ دا وکړو چې اضافي حالتونه، منشئی حالت او سربلونه په ژبه کې سم وکارو. خوشحال له انساني نیرنګونو څخه خلک داسې اګاه کوي. ګورئ، له نیرنګونو دا له چې دی منشئی حالت دی، له د نیرنګ څخه منشا اخلي. په نیرنګ د پوهېدو په معنا نه راځي. خو که موږ دلته یو سربل وکارو، خوشحال پر انساني نیرنګونو خلک داسې پوهوي. یو خو دا دی چې موږ یو څه معیاري لیکدود ته ځو. بل دا دی چې ژبه اسانه کوو، ژبه موږ سختو نه. نو د ژبې د اسانوالي لپاره په خپله هغه څه کارو چې زموږ په ولس کې شته دی او د ژبې لیکې موږ ته اسانه کوي او روښانه کوي. بل دا چې مثلا په یو ځای کې مې ولوستل چې باطنې د حیوان صفته خویونو څخه ډک وي یا دی. باطنې د حیوان صفته خویونو څخه ډک وي. ګورئ، د دې دپاره چې دا جمله اسانه کړو، په ډېر اسانۍ حیواني خویونه لري یا حیواني خویونه ولري. نو باطن یې اول که دغه جمله موږ چاته وایو چې باطن یې د حیوان صفته خویونو څخه ډک دی، نو هغه مخاطب چې دی زموږ په رواني لحاظ موږ ته آماده نه دی چې دا زموږ مفهوم ډېر زر واخلي موږ نه. نو لازم څه شی دی؟ لازم دا دی چې باید موږ په دې وپوهیږو چې د ده هدف څه شی دی. هدف دا دی چې حیواني خویونه لري. ښه، اوس که چېرته موږ غواړو چې دا جمله لږه هنري کړو او لفظي ښکلا ورکړو، اسانه دغه خو دا ده چې حیواني خویونه لري. هدف هم دا دی. خو که لږه یې دغه کوو، لږ د الفاظ هنري کوو، نو پر باطن حیواني خویونو سیوری کړی دی. دا د لیک دپاره یوه ښه الفاظ دي چې موږ باید لیک په داسې الفاظ وکړو چې اول په غوږ ښه ولګېږي، په ذهن ښه ولګېږي او په ژبه په اسانۍ سره ادا شي. په ژبه په اسانۍ سره ادا کېږي دا حیواني خویونه لري یا ولري. خو پورته دغه چې دی اوس مثلا باطن د حیوان صفته خویونو څخه ډک وي یا دی. دا طبعا
جمله ثقلت لري، الفاظ درانه دي، زموږ د لوستونکي یا د اوریدونکي په غوږونو باندې ښه نه لګېږي. همدارنګه موږ وایو چې ځینې متنونو کې لولو خپلې قواوې په کار واچولې یا خپلې قواوې په کار واچوي. دا زموږ ژبه نه ده. که موږ یو چا ته وایو چې ته دې دا بالغ دلته په کار واچوه، دا خو ژبه نه ده، دا په ژبه کې یو ډول تشبث دی. نو که چېرته موږ وایو چې ته دا چاقو دي یو ځل په کار واچوه، خو موږ وایو چې په چاقو یې غوڅ که. اسانه ژبه زموږ هغه ده. یا که موږ پوښتنه کوو چې دا ستا چاقو کار کوي، نو موږ وایو چې چاقو دې کار کوي، چاقو تیره دی، یعنی هدف دا دی. موږ ژبه په مشکله کوو یا د مشکلاتو سره یې مخامخ کوو. نو اسانه خبره دا ده چې خپل ځواکونه وکاروي یا له خپله ځواکه کار واخلي، خپل ځواک جګړې ته چمتو کي. دا اسانه دی. زه د دې چې اصلا دا دری دغه ده چې قوای خود را به کار بیاندازند، خپل ځواکونه وکاروي یا په کار اچول، برا انداختن، په لاره اچول، دا ټول هغه نامانوسه کلمات دي. خپلې هلې ځلې په کار اچولې دي. خصوصا زموږ مطبوعاتي اوسنۍ مطبوعاتي ژبه دغه ده. خپلې هلې ځلې په کار اچولې دي یا خپلې هلې ځلې په لاره اچولې دي. بلکل دا ژبه موږ نه پردی کېږي. داسې هلې ځلې پیل کړي، داسې هلې ځلې کوي، په دې لټه کې دی، هغه په دې لټه کې دی، هغه په دې کار کوي. دا زموږ د ژبې هغه اسانه دغه دي کارول دي. دا کوم خاص کمال هم نه غواړي. مونږ ته څه شی غواړي؟ یو دقت غواړي، او دا غواړي چې موږ خپله ژبه څنګه چې وایو همدغسې یې ولیکو او لږ هغه قواعد او دغه سره برابر کو، فعلونه او ترکیبونه سره برابر کو. نور په دې کې کوم خاص هنر نشته دی. یوازې ژبه د ولس سره نږدې کول او ولس په ژبه پوهول دي. د مغلقو کلماتو او د ابهاماتو راوړل دا هنر نه دی. هنر موږ دا وایو چې په روانه او سلیسه ژبه باندې او په ښکلو الفاظو باندې چې لفظي ښکلا ولري، نو موږ دا دغه کوو. مثلا په شعرونو کې هم داسې ده. ما ډېر زه دا مثال ورکوم چې دغه اسانه ژبه، په اسانه ژبه د لمر وجود زغملی نه شي، د لمر نور نه مني، جانان مې خوی د پښتنو لري تربور نه مني. تاسو وګورئ د درویش صاحب په دې شعر کې کمې ثقیلې کلمې دي، کم ثقلت پکې دی. خوی، پښتانه، غرور، مغرور یا تربور د ټولنې یو واقعیت یې څومره په ښو الفاظو کې راخیستی دی. همدارنګه په نثرونو کې هم موږ دا کلمات ذکر کوو، نو چې په اسانه کلماتي او ثقلت ونه لري. یا ما یو ځای کې ولوستل چې